زما عزت مندورونو دانن چکم اجتماع پدی جامع مسجد کستاسو پدی کلی کی جوڑا دا دلی تعلق دا قرآن شریف دا ختمونو سر دے او غالباً یو کال نمخ کے دا قسی و اجتماع شویوا او ذرا غلی و ماستاسو مخ کی او سو خبری کرنے او دانن بیا اجتماع دا او یا سو برخورداران چی دل دستاسو مخ کے اغیناستے غالباً شپگوه کسان دی پناظرہ باندے قرآن شریف ختم کرے دے داغی استاد زممرور جناب حضرت مولانا قاری اظہر نور صاحب دا محنت کے استاسو پتعاون دا خواری کے اللہ دے دا غدا خواری قبول کی دا بچی دے اللہ دا قرآن پرانا باندے روخانہ کی او تاسو جسم مرگری دا غلے پروردگان مدہ دوار جہانو برکتن و سعادتن نصیب کا زمارون قرآن شریف دا اللہ خبری دی او اللہ دلی کلام دلی قرآن شریف دیر لوی دا عزت و دا احترام ذکر کرنے دی چی دا اللہ خبری دی دا اللہ احترام دا اللہ عزت دا پمون واجب و فرض دے او دا اللہ ذات دا برکتن و ڈک ذات تے نو دا اللہ دا خبر و عزت او عظمت دا پمون لازم دے او دا بم منو کہ دا اللہ دا کتاب دا برکتن و ڈک کتاب دے دا قرآن شریف نمخ کی جسم راسمانی کتابون نازل دی بعض خصوصیات چه خدای پاک قرآن شریف لور کری دی دی یولم ندی ور کری لکه مثلا تورات دام دا اللہ کتاب دے انجیل دام دا اللہ کتاب دے زبور دام دا اللہ کتاب دے او سواری والی صحیفے و توی و مختلف پیغمبران و نازلی دی دا اللہ دا طرفنا بے شک دا غیب قدر کو دا اللہ کتابون دی دا اللہ صحیفی دی لیکن دا غیب تعلق با یو خاص قوم سروں او دا قرآن شریف تعلق دا یو خاص قوم سر ندے تر قیامت پورے جسمر انسانیت تے کا عرب دیو کا عجم دی او کا دا لنبے سدے دیو کا دا سوار لسم سدے او کا قیامت تا نزدی مخلوق دے اللہ قرآن شریف دا طول دا ہدایت ذریعہ گرزونے دا طول الحمدللہ دا قرآن شریف نمخ کی جسمر کتابون دی دا غیر رانا دا یو وقت پورے وا بیا بے رانا بند شوا او دا قرآن شریف رانا دا یو وقت پورے ندا دا قیامت پورے بچلے گے اگا کتابونا منسوخ دی منسوخ اس پاغی عمل نشکول نا پا تورات شریف و نا پا انجیل شریف او قرآن شریف منسوخ کے دو والا کتاب ندے دا محکم کتاب تر قیامت پورے نافذ العمل دے دا قرآن شریف نمخ کی جسمر کتابوں نے دے آگا کتابوں نے پا مخدزمہ کا پاسلی شکل کے نشتا کسوک دوئی چی ماتا آگا توراتو خواہ چی کم پا حضرت موسیٰ علیہ السلام نازل دے سوکی ابن شخون عیسائیان دی دا امریکی و برطانیے والا سمر پا ٹیکنالوجی کی مخ کی دی زمیں منگتا اغی انجیل خوایا چی پا عیسیٰ علیہ السلام نازل دی درتے نشخون او کمنگ نسوک تپوسو کی چی اغا قرآن شریف راتاو خوایا کم چی پا حضور پاک مبارک نازل دی نمانگی خولشو کنشو خولشو دا خدای فضل یو بادشاہ تیر شوی دی مامون الرشید آغا با پخبل زمانہ کی یو اجتماع کولا لکه سنگ چی زمون ستاسو اجتماع دا خدا دا غریب اجتماع دا و با دا بادشاہ او شاہی محل کے بیکونا او پا زرگون و خلق باغی لرات لل ڈوڑے با بادشاہ ورکونا او آغی کی با عالمان و تقریرون کول شاعران و پاکی شعر و شاعری و ناطفانی کولا
او قاریانو به پکې د قرآن شریف تلاوتونه کول او بیا به مامون الرشید چې چا خشته تقریر کړی او ښکلې نعت به یې ویلی او خشته قرات به یې کړی هغه له به یې په خپل لاس انعامونه ورکول. درونه یو مجلس یې جوړ کړی و، ډېر زرګونه خلک دي. مامون الرشید په سټیج بادشاه ناست دی، وزیران ناست دي، مشیران، عالمان، او دا سلسله شروع ده. دنیا ناسته ده. دې کې یو سړی راغی. مامون الرشید ته خط ورولېږه چې زه یو تقریر کول غواړم. هغه د سټیج ناظم مامون الرشید له خط ورکوي، صاحب یو میلمه دی او زمونږ د مجلس کې تقریر کول غواړي. هغه وی ډېره ښه ده، د خپلو ملایانو صاحبانو تقریرونه م اورېدلي دي، د دې میلمه به وورو چې دی څه وایي. وی راویې غواړه. نو دې یې راوغوښته. نو تپوس یې ترې وکړه، وی میلمه ته تقریر به په څه موضوع کې؟ موضوع به دې څه وی صاحب زه د قرآن شریف په علمونو تقریر کوم چې قرآن شریف کې د دنیا دا ټول علمونه چې څومره دي د ټولو مرکز د الله قرآن دی. نو دا خو ناشنا موضوع وه. وی ډېره ښه ده. نو تقریر یې شروع کړو، بهترین تقریر یې وکړو. دا ثابتی چې په مخ د ځمکه دا څومره علمونه دي، که طب دی او که اقتصادیات دي او که انجینیرنګ دی، دا د قرآن شریف نه راوتي دي. الله ورته د اشارې کړي دي. نو مجلس کې لوی عالمان دي، امام ابو یوسف دی او داسې لوی خلک، هغوی په دا خوله کې ورته ګوتې نیولې دي چې خدایه دا مولانا صاحب د کومې راغلی؟ داسې خدای ښکلی علم او دا ټول د زمانې علمونه د قرآن شریف نه راوباسي. دا څوک دی؟ مامون الرشید هم خوشحاله دی، ځکه زمانه د علم وه. قاضیان به عالمانو، وزیران به عالمانو، بادشاه به عالمو، مشیران وزیران ټول به عالمانو. نو چې تقریر اخلاص که نو مامون الرشید بادشاه ورته د خپلې کرسۍ نه پاسېد او ورته رغاړود او ځان سره یې خوا کې کښېنو. ډېر عزت یې وله وکړه. مولانا صاحب ته څوک یې؟ تا خو ډېر ښکلی تقریر وکړه، تا له خو خدای پاک ډېر ښکلی علم درکړی دی. وی زه خو مسافر یم. وی دا کوم ځای؟ وی صاحب زه ځای نه ښیم. وی نه اوس موږ نه جدا پاتې کېدی نه شې، اوس تا سره ځان له دلته تا وزیر کومه، تا له دومره لوی علم خدای درکړی دی، نو ته به څنګه زمانه بارې؟ تا نه وزیر جوړوم، مشیر دنه جوړوم او د ټولو قاضیانو مشر دنه جوړوم. قاضي القضات، چیف جسټس چې ورته وایي. هغه وی نه صاحب د راټینګ خلک هم وایي نیکبخته خلک خو وړې نوکرۍ پسې سپارښتنو منتونه کوي او تاله بادشاه لوی عهده درکوي او ته انکار کوي چې دې خلکو راټینګ که نو وی زما ستاسو نه کېږي. وی ولې؟ وی ګوره بادشاه سلامت ته مسلمان او ستا وزیران مسلمانان، ستا قاضیان مسلمانان، ستا رعیت مسلمانان او زه مسلمان نیم. وی ته په څه مذهب یې؟ وی زه یهودي. وی دومره د قرآن شریف متعلق چې تا ته معلومات دي، ته څنګه یهودي؟ بس وی زه یهودي. نو ته ایمان ولې نه راوړې؟ وی یو شک مې دی په اړه کې. وی ما ته ووایه هغه شک. ما سره لوی د علم غرونه ناست دي او ما سره لوی د زمانې امامان ناست دي، محدثین، مفسرین، فقها، مجتهدین. ستا شک به لرې کې. وی صاحب زما د شک تعلق زما د خپل سینې سره د اړه سره، بل څوک زما شک نشي ایستی. خو که دا شک مې ووت نو زه به مسلمان شم، بیا به تاله راځم. او که شک مې ونه وت نو د یهودین مسلمان نه مسلمانېږم. خلک هم حیران دی. خیر د مجلس نه لا کال 2 هر څومره موده تېره شوه، بیا هغسې مجلس جوړو. د دنیا خلک بیا ناست دي، تقریرونه هم کېږي او نعتخوانۍ هم کېږي او شعر و شاعري شروع ده. بیا یو سړي چټ راولېږه، وی زه میلمه یم او تقریر کول غواړم. بیا د سټیج هغه ناظم صاحب د مامون الرشید بادشاه نه اجازت وغوښت، دله یې موقع ورکړه. خو زمانه پکې تېره وه، چا پېژندنه.
بے تقریر شروع کا او موضوع تا پوستے کئی وی مولانا صاحب تو خم علم پس موضوع با تقریر کے وی پا دی آیت تقریر کو کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہو لحافظون کہ اللہ وی قرآن یو عظیم نصیحت تے او دا ما نازل کردے او دا حفاظت بزکو دا قرآن شریف پا حفاظت چی دا محفوظ کتاب دے پا دی تقریر کو دیر خدا بیا دیر معلوماتی بہترین تقریر ہوگی چی تقریر کو مامون الرشید پوشو پا تقریر پا دامیانس کے پوشو علا سٹیج دا ناظم صاحب نے تا پوسو کو علا کوئی دا خوانا ملا صاحب نا دی چی غسو کالا مخ کی دلتا تقریر کرنا وی اماغا معلومی گی وی دین ایک بخ ویز یہودی او دی خوست کلمہ شہادت تا دی تقریر نمخ کی دا خطبے ہوئے ناما چکم خطبہ ہوئے دیکھ اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمدن عبدہ ورسولہ دا ایمان دو کلمے دی پکی دخوش کلمہ شہادت او دیکھ چی تقریر نفارق شی تپوس بتے ہو چی تقریر نفارق شو بیا مامون رشید ورطرغا بیا زان سر خواہ کی کرسے مان دکینا ویم علماء تاسمو دا مخ کی خودلتا تقریر نو کرے دا قرآن شریف پا علمونو ویسیب کرے میو نو تاخویز یہودین ویسیب اغا وقت یہودیوں اسمات اللہ ایمان را نصیب کرے مسلمانے وی گورا اغا وقت لمون لوی منصب درکاو تمی دا طول قاضیانو مشر وزارت مشیری بنگلہ دولت ارسم درکول ناغا وقت ایمان را نڑا او اس مسلمان شی ویسیب کتا تا یاد ایمان دا تیوٹکی وین چی زمالکی یو سودا دا یو شک میرے کاغوت مسلمان بشو کونمت مسلمانے گم اشک میں وط خدای مسلمان کرو وی اشک تے پسکیو وی داننچی میں تقریرو کا پدی کی میں شکو کہ قرآن شریف کے اللہ وی دا قرآن ما نازل کرن دا دی حفاظت بزکم دا زمان ذمہ داری دا نو زمان شک داو کہ تورات اللہ نازل کرے دے ام محفوظ ندے قرآن او انجیل محفوظ ندے او قرآن محفوظ دے دا سنگ کی دیش طول خدا خدا کتابو ندے طول انسانانو سر دے ام انسانانو سر قرآن ام انسانانو سر طول تلاوت پکی کی گی طول مقدس کتابو ندے طول دا دنیا پا کاغذ نکلی شوی دے و دا دنیا المارو کی جرندہ پراتے دی نو سنگ قرآن محفوظ دے و نور ندی عقل میں کار نہ کئی دا سے خونرا چی قرآن شریف دشپی فرشتے اسمان توڑی و سارے را کزئی جسو کے گڑ وڑ نکی خو ٹول دے انسانانو سر دی ٹول پا پیغمبر نازل دی ٹول پا دے المارو کی دی پا دے کاغذونو کی دی دا ٹولو تلاوت کی گی نو قرآن محفوظ دے غنا دا میں ذہن نمانلا وی دا دے ذہن نمانلا وی آوی سنگا منتو آیا وی سیب دا چستا دا مجلس نابل دلارا وی دا خشنا خوشنوی سیب زما پشان خط دا بل جانشتا مالا خدا خپل خوشنویسی را کرے دا نو ما خپل کتاب تورات دیر مزیدارو لیکا آلا او دا سرو زرو پوبو میو لیکا او نقش و نگار میں پیو کو مزیدار آلا خو یرا ما پاکی دا زانا گڑبڑیشنو کو بعض آیاتون دا تورات میں مخ کے کرل او بعضی میں رستو کرل او سمیتے اوستل دا زانا میں پکیو لیکل پورا میں والا آپریشن ہوتا او گڑوڑ میں کا او بیا میں خپل مدرسی تا یوڑا دا یہودیانو چی دا خرسوم کسوک اصلی وی یغیو کت او خط تفتیشیو کمی چی وی گورے غلط نی وی خیو کت اولنا آخر پورے وی ندا خودیر مزیدار لکلے شوے دے پسو خرسے وی ما چی سمر پیسے غفتے جگڑے پی خلق کولیو وی ظالم بل وی ظالم مو مانگی قیمت چی ما سا غختل پاغے خرس شو او خیو کت پاغل تو پوئی نشو وی زبار روتم وی ماوی چی دا خود اشتیا ثابت شو چی زمون تورات محفوظ ندے اصل تورات من سر نشتا کہ اصل تورات وینو چی دا ما ولکم نقلو لیکو او سمخ کی رستوالے میں پکی راوس او سمی پکی آیاتون اوستل دزانا میں پکی اولیکل نو دیبا پی جندلو اصل چی پروتی دا نقل پتہ لگی کہ نہ لگی
اصل کپڑا پرتا دا نو چې ته نقل لوړې وغې سره کېدو نو پته یې لګي که اصل نی نو بیا د نقل پته نه لګي خو نقل اصل چې یو بل سره برابر کې پته لګي نو که دوی سره اصلي تورات وی چې دا ما کم نقلي ولولید اولی کنو دا دی پتا بے لگولی وی خودی خدا ما پاقیم دا اصلی تورات گمانو که معلومی گی دا چی اصلی و سر نشتا تورات محفوظ دوی سر نشتا وی بیا لالم انجیل شریف می دا غسیو لکن امیم خخشتا مزیدار کن دا سرو درو پوبو میں نقش و نگار ولو او عیسایانو چی کمالوی پادری دی اغلا میں یوڑ دا خرسو پس او خرسے مائی پدے فاغے کی من پورا اپریشن ہوک بعد ایتونا میں مخ کے کلل بازی میں رستو کلل او سمیتے ہوئے استل دا زانا میں پکیو لکن گڑ وڈ میں وی میں چی دا خرسو اغی خوکت یو زے بل زے بل زے حالکہ پسو خرسے میں لاولی گورے غلطی پکینے سے خواخم شی ویسے خواخم خیوکت چی ما سمر پیسے غخدے پاغے خرس شو وی ماوی چی دے خرو سرم خپل کتاب نجتا که دوی سر خپل اصلی انجیل وی نو زما دا بے معلوم کرو اصل نشتن پا نقل زکا پوی نشو ما والا پاکی سمرا گوتی والے او مخ کی رستو میں کا او دی بیان پی پوی نشو نا حقیقت دا انگریزان سمرا دا مسلمان خلاف لگیا دی سازشو نکی او سمرا ٹیکنالوجی دا وسارا لندن و امریکہ و فرانس برطانیہ وغیرہ زی تاسو وطاو ہے چی استی انجیل لوڑے کدی در تاو خود بجرم درک ما سر دو انجیل پراتلی پال مارے کے یو کی یو سلی کلی دے بلکہ بل سلی کلی یو ایڈیشن کے یو شیر پا بلکہ بل شیر عیسیٰ علیہ السلام چی خلا اللہ اسمان تو خیجو دا زمانگا عقیدر چی غجم دے اسمان تو خطل دے خواہ سو کم غلط نکی اللہ قرآن شریف کے فرمائے وما قتلوه وما صلبوه ندی چا وجلے دے او نچا پسولے کرے دے لیکن شبہ لہم بر رفعہ اللہ لے اللہ زانتو چت کرے دا پشکون و شبہوں کے پراتنی نا قیامت نمخ کے براکوزی گی جمدے جار پاسمان کے موجود دیں نا قیامت نمخ کے براکوزی گی او زمون دا پیغمبر علیہ السلام پا شریعت با فیصلے کئی او بیا با وفات کیگی او دا حضور پاک پا روزہ مبارکہ کی دا یو قبر زی خالی دیگے کی بدفن کیگی دا زمون گا عقیدہ دا نو عیسیٰ علیہ السلام کے اسمان تلال دی وی من وجل دے یہودیان وجل دے دوی دا سے وی دروگ وی نو شاگردان وی پا خوب کی ولینا چستا کتاب نو یو شاگرد وی ماتے املوینو ماتی ولیکا بل شاگرد بل انجیلو لکا ویدا پا ما حاضر شوینو ماتی دا لکلے بل وی زما و سر پاغ غار کے ملاقاتشنو داتے ما لکلے دا دنیا شاگردانو ار شاگردان لخپل انجیلو لکا یو کی یو سدی بلکہ بل سدی بلکہ بل سبلکہ یو بلنا مختلف نو چه دا دوی عالمان یو زیشو پادریان وی دا خو بل انجیلو ندی نو که پا منگ چه اعتراضو که چه انجیل خدا اللہ کتاب خو یوی او دا خو طول یو بلنا مختلف تی منگ بس جواب ورکو دا خو پسونو دی او دا یو بلنا مختمون قرآن پا زرگونو لکونو دی خو طول یو شیر دا سیده کننا منگ سر چه کم قرآن دی نو پا لندن کم دقا سے پروت تے او پا مکہ کم دقا سے پروت تے او پا روس کم دقا سے پروت تے او دا خود دو انجیل یو سر دی یو کی یو سر دی بلکہ بل سر نو دا دوی لوی مرکز اغا زمانہ کی موندی زمانہ کی رومیہ وطاوئی ایٹلی کے دا معشومان یو کس بار کے دا چغی شوری جو کردی جماعت کے دا وڑو شور مانا دی پا شریعت کی یو کس دا طول وڑا بار کے یو کس پاسے غصہ وطا مکہ ویسے بار کے ما تنور متوجہ شی نو ال تدویہ و اجلاسو کا پاگ اجلاس کے طول پادریان راگون یو میزی جوڑ کا غٹ میز او دا طول انجیلون روڑل پاگا میز دا پاسے کے خواندن او لاولی عیسیٰ علیہ السلام تا چغی والی جستا اصلی انجیل زمون نا رکتے نو مونگ تا میرا بانیو کا دا میز لقو چی کم اصلی ویغا پا کراتا پریدا
او چې کوم نقلی وي چې هغه وغورځېږي. نو میز چې لقی نو که ته چاته سوال کوې که نه کوې شی به دې غورځېږي. نو میز یې لقه نو یو به پریوته آخره کې څلور پاتې شو. څلورم یو د میز په یو ګوټ کې بل په بل ګوټ کې میز یې لقونه. نو مشر پادري ډب ورکوي بس تور مه لقوی. کشران ورته وي صاحب څلور پاتې دي دا به وړقو چې درې تی پریوزي نو یو به پکې پاتې شي. مشر هوښیار وي خدای م بېخ وباسه که یو ړق ورکوی څلور واړه پریوزي بې کتابه به پاتې شو. زه اکثر طالبانو ته ویم د کوم کتاب انتخاب چې په قراندازۍ وشي هغې کې څه پته لګي چې اصلي کم دی او نقلي کم دی. ځکه حضور پاک فرمایي لا تصدقوه ولا تکذبوه، تصدیق یې مه کوئ د ځان یې پکې لیکل کړي دي، او تکذیب هم مه کوئ ممکن د بعضې پکې د الله د طرف نه موږ ته نه دي معلوم. نو ما چې هغه نقلي انجیل هغې له یوړه هغې واغېسته او په نقل یې پوی نه شو. وی ما وی چې دوی سره اصل نشته. وی بیا مې قرآن شریف ولیک ښه مزېدار ښه شته. وی هغه مې د سرو زرو په اوبو نقش و نګار وکړه او هغې کې مې پوره اپریشن وکړه. بعضې ایاتونه مې ته وویستل بعضې مې د ځانه پکې ولیکل او بعضې صورتونه مخکې بعضې وروستو، بعضې ایاتونه د یو صورت نه بل کې او بعضې د بل نه په بل کې. نو ما یوړه د مسلمانانو مدرسې ته چې دا قرآن شریف خرڅوم که څوک کوي. مې حافظ صاحب له مې ورکړه په څو خرڅه یې لکه ډېر ښه شته دي لیکلی دی. دې ته یې وګوره که غلطي لاول خو یې وګوره که نه چې ویې کته هلکه دا دې کې خو د نه غلطي شوې ده. دا صورت دحا خو دا دېرشمې سپارې دی او دا خو دې په درېیمه سپاره کې لیکلی دی. ګوره څه غلطي یې ونیوه. ولې غلطي ونیوه؟ اصل پروت دی او اصل یوازې په کاغذ کې مونږ سره نه دی پروت، په سینه کې پروت دی او یوازې د مولا په سینه کې نه دی، د ډېرو الکانو جینکو زنانو نارینو په سینه کې الحمدلله پروت دی. پته لګي چې بل دی وکړ یا لکه خدای دې تباه و برباد کړه. دا خو د صورت یاسین کې تاسو آیتونه ایستري ځانه دې پکې خوارشي لیکل کړي چې بل دی ولټو یا لکه تا زمونږ دې کتاب پورې خندا کړې نه، دا خو دې پکې بل څه لیکلي دي او دا صورت بقره دې هلته لیکلې ده او دا خو ټوټ ګډوډ کړی دی. وی طالبانو ته یې وی چې وینیسئ. مې چې خدای د طالبانو د والو نه مې وساتئ که دوی ونیومه خو بس او ګیر یې کړم خو په قبر کې مې د نکیر منکر والو ته هم بیا جت نشته. دا به څه کېږي؟ وی خیر داده شم چې اوس که مې ګیرئ خو وجنې مې مې صاحب دا ما قصدن کړی دی. ما معلومات کول چې تاسو سره اصل قرآن شته که نشته. پته ولګېده چې اصل قرآن شته. یهودیانو سره نو زما هغه نقلي معلوم نه که، عیسایانو سره اصل نو زما نقلي معلوم نه که، مسلمان سره اصل قرآن دی اصل نو زما نقلي معلوم شو. پته ولګېدله بس دا مې د شک اوت چې قرآن محفوظ دی او یا نه دی او نور محفوظ دی او که نه دی. پته ولګېده چې تورات انجیل زبور دا کتابونه په مخ د ځمکه په اصلي شکل کې نشته او قرآن شریف په مخ د ځمکه چې څنګه په حضور پاک په اصل شکل کې نازل اقصې اوسه پورې موجود دی. ټول وایي الحمدلله. دا په څه محفوظ دی رونو؟ اوس ته ووایه سوالو کې چې دا خو هم په الماری کې پروت دی، هم الماری کې دا هم په کاغذ هم په کاغذ. فرشتې خو دې ته نه دي ولاړ چې څوک یې ګډوډ نه کړي او نه اسمان ته اوچتوي او بیا د سار راوړي او شپه په اسمان کې تېروي. نه رونو دا ستاسو په برکت محفوظ دی. د چا په برکت؟ ستاسو په برکت. څنګه خدای د مسلمان دومره مینه قرآن سره پیدا کړې ده چې سار یې لولي ماښام یې لولي او سینو کې م یاد کړی دی او معنی م وله یاده کړې ده. نو دا د دې مسلمان د حافظانو قاریانو عالمانو د دې مدرسو د برکت نه محفوظ پروت دی. په مخ د ځمکه دومره تلاوت نن د یو کتاب نه کېږي څومره چې د قرآن شریف کېږي. داسې ده که نه؟ هر جمعات کې سار او مازدیګر
ماشومان او لوی درسونه دي او چا چې په ناظره ویلې دی هغه تلاوت کوي، په کورونو کې زنانه تلاوت کوي، په مانځه کې تلاوت کیږي، په مدرسو کې تلاوت کیږي، په مدرسو کې علمونه ښودل کیږي. دا د قرآن شریف سره د مسلمان مینه ده. څومره لوی کتاب، غټ کتاب، زخیم، جبه پردی، عربي متشابه آیتونه پکې دي او په کروڑونو مسلمانانو ته یاد دی او پیسې پکې نشته چې څوک پیسې ورکوي. انجیل چې څوک یادوي هغې انعام ورکوي، پیسې ورکوي، باقاعده هغوی اشتهار چلی چې 1 جنوري دا اوس چې نوی کال شروع شو چې چا انجیل یاد کړي را دي شي موږ انعام ورکوو. ټوله دنیا کې یو حافظ د انجیل نشي پیدا کولی، ټوله دنیا کې نشته. زمون انعام نشتا، زمون تنخواه نشتا، زمون پیسې نشتا. او که دې مجلس کې تپوس وکړم د الله فضل د ګڼ شمېر کې حافظان به موجود دي. دا مینه د دې سره الله محفوظ ساتلی دی، د مدرسو سره، د عالمانو سره، د قاریانو سره. او د دوی مینه ولې ده ورسره؟ دا جشن دی، واده دی چې دا ماشومان چغې وایي. تاسو کې یو مشر نشته چې دا ماشومان لږ پوه کوي؟ عجیبه ده، داسې کلمې چې ته نه دي لیدلې. ماشومان به خلک پوهیږي که نه؟ ماشومانو ته ادب خول پکار دی. تمارونو ما ته متوجه شي. دا د دې مدرسو برکت دی، دا د عالمانو برکت، دا د حافظانو برکت، دا د محمد رسول الله برکت دی. هغه ترغیب ورکړی دی چې قرآن سره مینه وکړئ. څوک لګیا دی قرآن یادوي، څوک لګیا دی د قرآن مدرسه جوړوي، څوک لګیا دی قرآن سره مینه کوي، څوک طالب سره مدد کوي. دا ترغیب نبی علیہ السلام ورکړی. یو لوی عالم تیر شوی دی ابن جریر طبری، په هندوستان کې دی، په خپل تاریخ کې لیکي. وایي زه په یو کلي کې دیرم او ما علم زده کوم. وی په دې میانس کې را سره خرچه خلاصه شو. وی چې خرچه خلاصه شو زموږ ملګري مو فیصله مو کړه چې ځو کلي ته، او چې خرچه راوړو نو باقي سبق به بیا ووایو. وی چې د جومات نه ووتو، د جومات مخې ته یو یهودي بابا و د هغه دوکان را پاسې. طالبانو څه کوئ؟ مونږ وی مونږ ځو، خرچه خلاصه ده. سبق هم خلاص شوی دی؟ نه جي، سبق خو نه دی خلاص، خرچه خلاصه ده. کلي ته ځو چې خرچه راوړو چې دا باقي سبق ووایو. ګوره ګوروس دولت مینې ته ګوروس. الله د چا په ذریعه؟ ان الله لیؤید هذا الدین بالرجل الفاجر. حضور پاک فرمایي کله دا دین خدای د فاجر په ذریعه مضبوطوي. کافر نم کارلی، فاجر نم دین په مضبوطوي. وی ښه سبق نه دی خلاصه او خرچه خلاصه ده. وی ځای د څومره خرچې در باندې کوم. مونږ وی داسې ست وکړو. وی چې نه ست به نه دی کړی. تاسو کتاب مسمانی دی چې قرآن شریف دی او زما کتاب مسمانی دی چې تورات دی. نو زه د الله د رضا دپاره په تاسو خرچه. وی په دې مطاف کې چې مې وکتل هغه یهودي بابا ناست دی. زمانه ډېره تېره ده نو مونږ ونه پېژن. شکم راغی چې طواف هم خلاص کړل. بابا یو تپوس ته نه کوي چې خفه نه شي. تر هندوستان خو نه وی یم، هلته یو کلي د فلانکې، تا هغه کلي خو به نه وي همدغه کلي. بابا هلته یو جومات و، د هغه جومات مخې ته یو دوکان و، ته هغه دوکاندار خو به نه وي بچې همغه دوکاندار یم. ښه بابا یو تپوس ته نه کړ، خفه نه شي. هغه دوکاندار خو یهودي و. یهود خو حج له نه راځي، ته حج له څنګه راغلې؟ وی بچې هم اقا یهودي ما، خو خدای ما ته ایمان را نصیب کړی، مسلمان شویم، حج له راغلی. بچې تاسو څوک یې چې زما دومره شجرې لټوئ؟ وی مونږ وی چې مونږ هغه طالبان یو چې تا را باندې خرچه وکړه خدای علم راکړه. وی د ډېرې خوشحالۍ نه وجړل، را پاسېد، را تر غاړه و چې بچې زه به تاسو له کور ته درتلم، خو ما ته ستاسو کور نو معلوم. خره چې میلو شي ما له خو خدای ستاسو د برکت نه ایمان را کړی. څنګه؟ وی په کومه شپه چې تاسو رخصت شوئ لاړئ، زه اوده شوم نو ما خوب ولید او په خوب کې
زه په خپل کور کې یو نوراني مخ وینم، یو شخصیت دی، یو سړی د خشته ښکلي مخ نه یې رڼا ځي. وایي ما د اندازې نه وي چې دا د مسلمانانو پیغمبر. وی ما ورمنډه کړې چې صاحب تاسو منکره څه کوئ؟ وی ما ته وی چې زما د دین د طالبانو مدد دې کړی، نو تاله زیرې در کوم، مبارک دې شه، د الله په کتاب کې ستا د ایمان او د جنت ته تلو فیصله شوې. وی زه راویښ شم، ښځه مې وړقوله، ښځې پاسه. وی ښځه راته وی چې ولې دې پاسولم؟ یو خوب مې ولیده. سین خوب دې ولید؟ ما خو تعالی نه دی ویلی. وی د مسلمانانو پیغمبر مې په خوب کې ولید، منکر راغلی د خشته چهره رڼا ترې خیږي. مې حضرت منکر څه کوې؟ زما د دین د طالبانو مدد دې کړی دی، تاله زیرې در کوم، د الله په کتاب کې ستا د ایمان فیصله شوې ده. وی زمونږ په کور کې 14 کسانو او په دا یو شپه په دا یو ټیم د 14 والو دا یو شان خوب ولید. یو کسو ویني سړی به شک وکړي 14. وی بس سار وختي لاړو ستاسو او ملا صاحب له، او د هغه په لاس هم بیعت وکړو، خدای پاک ایمان را نصیب کړ. خوبونو کې خدای ترغیب ورکوي، په ویښه پیغمبر ترغیب ورکوي. یو حرف چې چولوس الله پې لس نیکۍ ورکوي. سورہ واقعه چې چولوستله ماښام نه پس الله فقر ختموي. سورہ یاسین چې سحر وختي چولوس الله حاجتونه پوره کوي. سورہ اخلاص قلہو سورت چې چا 3 کرته ولوس د پوره ختم د قرآن شریف ثواب، او چې 10 کرته چولوس په جنت کې الله والا محل جوړي. او چې سورہ یاسین چولوس الله د قرآن شریف د 10 ختم ثواب ورکوي. دا ترغیبات دي د مسلمان په زړه کې د قرآن سره مینه اچول. قسم دې قرآن کې چې کوم برکت دی په یو کتاب کې نشته. ما یو مضمون کته په امریکا کې یو ښځه ده مسلمانه شوې ده، هغه خپل تاریخ لیکي. وایي چې زه په امریکا کې په یو سټور کې نوکر وم، عیسایانو، او ما سره یو هلک په دې سټور کې بابو د پاکستان مسلمانو، موږ دواړه په سټور کې. وایي د دغه هلک او زما یو بل سره دوستانه شروع شو. زما دوست شو هغه هلک. امریکا کې دا بوای فرند او ګرل فرند دا ډېر زیات دی. دا مې هلک دوست دی او دا مې جینۍ دوست ده. نو موږ ډېر ښه یو بل سره خوشحاله وو. نو د هلک ما ته وایي چې ما تا یو بل سره واده کوو. وایي ما وایي چې زه به مور پلار سره مشوره وکړم، اگر چې هلته څوک مشورې هم نه کوي. نو مور سره مې مشوره وکړه، پلار سره. مور پلار راته وایي چې بچې چا سره دې واده خوښې وکړه، خو دا پاکستاني دی او هسې نه چې د پاکستان ته دې بوځي، او یا هسې نه چې خپله فایده در نه والي او سبا لږه بوډۍ شي او بیا د طلاق دله درکړي، بیا به څه کوې؟ نو وایي مې چې زه به په یو څو شرطونه ولګوم. نو ما د هلک ته وایي چې یو څو شرطونه دي، که دا منې واده در سره کوم، او که دا نه منې نه کوم. یو شرط به دی چې ته به تا سره نه اوسېږم، ته به ما سره زما په کمره کې اوسېږي. د فلیټ جدا ځای کې او زما فلیټ جدا ځای کې، ما سره به زما فلیټ کې، هلته فلیټونو کې خلک اوسېږي، ما سره به زما فلیټ کې اوسېږي. یا لکه ډېره ښه. دویم شرط دا دی چې ستا به خپل مور پلار رونه رشته دارانو سره تعلقات ختمې، زما رشته دارانو سره به دې تعلقي. وی هلک وی دا ما ته منظور ده. دریم شرط دا دی چې ته ما ته دا نه وایې چې مسلمانه شه، زه به تا ته دا نه وایم چې عیسایي شه، ستا خپل دین زما خپل دین، خو زه به د اتوار پر ورځ خپلې ګرجې ته ځم، ما به بوځئ، ما به ګاډي کې بوځئ. ته مه کوه عبادت، زه به خپل عبادت کوم، په ما به دا پابندي نه لګوي چې ته ګرجې ته ولې ځې. وی دا شرطونه د هلک را سره ومنل او واده مو کړه. دا هلک وایي زه به راینام مسلمانو، ما له قرآن شریف نه راته، ما له مونځ نه راته. وایي دا هلک وایي ما به یو اختر او بل اختر مونځ کوه په امریکا کې، او جومات به هم ډېر لرې و، هلته جوماتونه لرې وي. وایي زه به دې لمانځله به نه تلم، خو د اختر په لمانځه په بانه به لاړم، د خپلو دوستانو سره به ملاقاتونه وکړل. نو وایي د اختر مونځ هم ماله نه راته، خو چې هغوی به ټیټېدل، زه به هم ټیټ شوم، لاسونه به مې پورته کول، نه قرآن راته نه مونځ نه په مانځه پوهېدم، بس هسې براینا مسلمانو. د پلار مې مسلمان دی او مور مسلمانه. امریکا کې دا قسم مسلمانان ډېر دي. خو چې ما کله واده کو
او زما خپل سامان دی جنې کره منتقل کو نو ما سره یو قرآن شریف او پلار را کړی اپا رومال کې تړلو امې ځان سره وړی وی یو ځل 3 کاله وی زما ور دی جنې یو بل سره تیر شو او ډېر د مینې ژوندم تیر شو وی یو ځل زه خپل کور ته رالم دې فلیټ ته وی زما د ښځې خاطرو براوستې دا کور یې صفا کړی دا کمره نو زیاتی چې کوم لیټریچر او اخبارونه رسالې هغه چې وګوري مونږ خلق یو طرف ته غورځو هغوی دا خیال نه ساتي هغې یو ډسبیني ډیران هغې ته وغورځوي او بیا دا کمیټۍ والا راځي هغې یې وړي نو دې هغه کمره صفا کړې وه زیاتي رسالې اخبارونه چې دا کم کتلي فالتو هغې لاندې غورځولي نو ما اسې خپل شوکیس ته نظر شو المارۍ ته وی قرآن شریف پکې نو نو ما دې ښځې نه تپوس وکړو چې ښځې دلته کې زما یو شی پروت و رومال کې تړلی وی ما ته یې وی چې او تا نه کته دې 3 کاله کې تا ګوتې نه دي وروړی نو ما فالتو څیزونه غورځول نو ما وی دا هم یو فالتو شی دی نو ما لاندې ډسبیل ته ډېران د غورځولو نو دا لږ چې دا واورېده که نه وروڼه ګورې مسلمان که ډېر ناقص مسلمان مې خو د خپل خدای او د قرآن په بېعزتۍ او د پیغمبر په بېعزتۍ د له غوسه ورځي دا ده که نه چې څوک اعلان وکړي چې د ناموس رسالت تحفظ دپاره جلسه ده نو د هرې پاټۍ والا بېوځي که څوک وایي چې هغه کلي کې د قرآن شریف بېعزتي وشوه نو که چا له قرآن ورځي که نه ورځي خو هر سړي کې جذبه چې دا ولې وشوه داسې ده که نه نو دا لږ چې دا خبره واورېده چې ښځه ما قرآن شریف ډېران ته پرېوه دې په 4 یا 10 چت کې کمره ده د هغه ځای نه یو منډه په پوړو کوزېږي او لاړه هغه ډېران لټۍ قرآن شریف پکې راووت چې راووت د خاورو دوړو ډک دی هغه رومال یې ترې لرې که او څنډې او دې سینې پورې ونیوه او دی لږ له جړا ورله خدایه زما د برکت نه نن زما قرآن ډېران کې پرېوت دیو جاړي بره راوخت دا ښځه پوه شوه چې دا څه ته موبایل دی او که څه قیمتي شی مې غورځولی دی نو د ښځې د هغې کړکۍ کې ورته ګوري چې زما دا خاوند دی دا څه شی دی چې دې بره راوخت دا ښځه ورله ورته غاړه وته وی خاونده سړیه ما معاف که زه معافي غواړم ما ستا مقدس کتاب غورځولی دی معافي غواړم که ما ته پته وي ما به نو غورځولی دا خاوند ورته وی نه ستا غلطي نه د غلطي زما ده که ما په دې 3 کاله کې اسم راغشتې وه ښکل کړی مې نو تا به نه وې غورځولی که ما ورته رومال څنډلی وي تا به بیا نه وې غورځولی که ما لوستلی وي تا به بیا نه وې غورځولی خو دې 3 کاله کې ما ګوتې یو نړی نو تا پې د فالتو شي ګمان وکړو چې فالتو لیټریچر دی ډایجسټ دی فالتو رساله ده که ما لږ غوندې م ستا مخکې ډېر عزت ورکړی وی دا به تا نه وې غورځولی دا زما غلطي ده اجینه ورته وي نه ستا غلطي نه زما غلطي ده پکار دی چې ما دنه تپوس کړی وي چې دا فالتو دی که نه دی ما بې تپوسه ولې وغورځو که زما د مقدس کتاب انجیل تا بېعزتي کړی زه به خفه کېدم ستا د مقدس کتاب بېعزتي مې وکړه نو ته پې خفې زه دنه معافي غواړم دا سړی ورته وایي وی ښځې وی تا ته څه پته ولګېده چې دا زما کتاب دی دا خو رومال کې تړلی دی وی سړیه نورې خبرې به وروستو کوو راځه ته ما خپل ملا له بوځه زما په ملا څه کې وی زه مسلمانېږم ایمان راوړم ښځې ولې ایمان راوړی څه چل شوی دی ما خوشحاله زه خفه شوم وی نه تا چې کله منډه کړې نو ما وی چې ما څو غورځول قیمتي چې دا خاوند په منډه روان دی نو دې کړکۍ نه مې درته وکتل نو چې ما دې کړکۍ نه وکتل قسم دی ستا د دې کتاب نه یو رڼا راوچته شوه را روانه وه او زما په دې سینه کې دننه ورننوته ما محسوس کړه چې دا د مسلمانانو کتاب دی او دا رښتونی کتاب دی هغه رڼا زما دې سینه کې پرته ده اما مجبوره چې شا به فورا ایمان راوړه د اسلام حق مذهب دی دا قرآن حق کتاب دی شا به ما خپل ملا له بوځه نورې خبرې رستو دی وی لاړو هغه جومات چې 3 کاله مخکې پکې ما د اختر مونځ کړی هلته لاړم خلک هم حیران و چې مونږ وی دا سړی اکسیډنټ کې مړ دی که څه چل دا څه شو
ورلو وی د ما هغې ښځې د هغه ملا صاحب په لاس بیعت وکړو خدای مسلمانه کړه او وی زه برای نام مسلمان وم ما لمونځ کلمه تلاوت نه راته وی امام ایمان تازه که خدای زم سوچه مسلمان کړم دا ښځه وی د هغې اخیري عجیبه الفاظ دي وی په ټوله دنیا کې واحد زیمه چې نه ما له چا د اسلام دعوت نه دی راکړی چې مسلمانه شم زه په اسلام په دعوت خفه کېدم نه ما د قرآن شریف ترجمه کتلی ده ټرانسلیشن نه مې اسلامي لټریچر کتلی دی نه مې چې تر د مسلمان ملا تقریر اورېدلی دی وی په ټول ورلډ کې په ټوله دنیا کې واحد زیم چې صرف د قرآن شریف په کتو خدای زه مسلمانه کړی یم ټکساس یو سټیټ دی په امریکا کې هغې ښځې ټرسټ جوړ کړی دی یو اسلامک ټرسټ هغه ښځه خدای د دې نه پس مسلمانه کړه د قرآن شریف حافظ هم ده او نن د قرآن شریف عالم هم ده هغه برای نام مسلمان د هغې د برکت نه نن د قرآن شریف حافظ هم دی او د قرآن شریف عالم هم دی او د هغې په ټرسټ کې او وایي زمونږ په ټرسټ کې دا فایده ده چې وایي په سوونو یهودیان او عیسایان خدای پاک زمونږ په برکت مسلمانان کړل دا د قرآن برکت دی موږ له چې خدای کوم ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب قرآن لویه نښه ده د قرآن عزت وکړي عزت د قرآن شریف دا هم دی چې ته تې رومال ته وکړې دیم عزت دی چې ته ښکل کې دیم عزت دی چې الماری والا جوړه کې دیم عزت دی چې ته ورته په خوشحاله نظر وګورې خو دی مقصد نه دی عزت ته ثواب پکې شته خو مقصد نه دی مقصد دا دی چې ته تلاوت وکړې مقصد دا دی چې ته په معنا ځان پوه کې مقصد دا دی چې د قرآن په مقصد ځان پوه کې ځان د قرآن حافظ کې عالم کې په ترجمه ځان پوه کې او عمل پوه کې قرآن شریف کې الله فرمایي وهذا کتاب دا یو کتاب دی انزلناه من نازل کړی دی مبارک در برکت کتاب ښکلول برکت ثواب اسې کتل برکت ثواب الماری جوړول برکت ثواب سینې پورې نیول برکت ثواب تلاوت برکت ثواب حفظ دیو کدا برکت ثواب عمل برکت ثواب ایمان دی په قرآن راوړه برکت ثواب فتبعوه الله وی د دې تابعداري وکړئ او زمانه ویریږئ زه به د باندې رحم وکړم نو قرآن ډېر د برکت کتاب ډېر د عزت او د خیر کتاب دوه نعمتونه موږ له الله راکړي چې دا په مخ د ځمکه د چا نشته یو د قرآن په شکل کې لوی نعمت یو د رسول الله مبارک په شکل کې لوی نعمت بل څه نشته انبیا ټول ګلونه دي ګلونه انبیا ټول د هدایت رڼاګانې دي رڼاګانې خو د حضور پاک مرتبه په ټولو کې اوچته کتابونه د قرآن شریف د علاوه چې کوم اصلي شکل کې الله نازل کړي دي ټول د هدایت رڼاګانې دي خو د قرآن په شان بل نشته دا نعمت موږ له الله راکړي دې نعمت قدر وکړو پر خپلو بچو ووایه څومره خوند کوي دا ماشومان بچي چې نن یې ختمونه دي څومره خوند کوي دا ماشومان په دې پوچینۍ خوله به لګوي او تلاوت به کوي که پلار او مور یې جمدي وي ثواب او که پلار او مور انسان نمري نو قبر کې به پته لګېږي بیا مخکې ورځو کې یو 2 کاله 3 وشو تقریبا زه چا بوتلم یو ماشوم دی زما خورایې دی وی حافظ شوی دی اخري صورتونه ورته ووایه زه ورسره لاړم یاره ډېر ماشوم بچی لکه دا مخکې چې ما ته ناست دی پوټینې بچی مې د حفظ وکوي یو حیران شو به تره کوټې بچی وی د پلار مړ دی مور یې مړه یتیم دی وی د مور چې کله مړه کېده نو دا ماشوم یې راونیو دې سینې پورې یې ونیو او دې رشته دارانو ته وایي چې زما یو وصیت دی به پوره کوئ که زه جمع دی نو ما په دې بچي قرآن یاد او حافظ مې جوړو خو زه مرم او ځن کدن مې دی نو دا زما وصیت دی چې زما دا بچي به حافظ کوي چې دې قرآن یاد کړي مور یې مړه شوه غریب ارمان کې لاړ نو یې موږ حقه څلوېښتۍ نه پس راونیوه او یو حافظ ته کېنو چې دته قرآن یاد کړه هر څنګه چې خواري ورسره وکړه چې دې قرآن یاد کړي وی عجیبه دا ده نن یې د مور کال دی یو کال پوره شو نن یې د کال ورځ ده او نن دته خدای قرآن هم یاد کړ ګوره تمنا ارمان مدد خو الله کوي بیا
ماوی بچی اوس به دا مهرباني کې چې ته به ځې او د مور د قبر خوا کې به دې کښېنې او تلاوت د قرآن شریف به کې چې د مور د هغه ارمان ورجېږي. د دې سیس پته به په قیامت کې په قبر کې درته لګي چې زما بچی زما نه وروسته قرآن خان پاتې دی. هلته دې اسم نه پکارېږي، د دې بچي دا تلاوت به دې پکارېږي. په قیامت کې به یو شی نه پکارېږي، د دې بچو دا تلاوت به پکارېږي. نو خپلو بچو باندې قرآن شریف زده کړئ، په ناظره هم او حافظان هم جوړ کړئ. ښه دې کې ستاسو فایده ده. او تاسو له خدای پاک خشته ښکلي عالم دی، مولانا زرنوس صاحب عالم دی، موږ سره دوره حدیث کړی او شکر دی د قرآن شریف په ډېر لوی خدمت کې څومره مخکې اوس دا ګڼ کسان دي فارغ شو. دله د سره همت وکړئ، دله حوصله ورکړئ، حوصله ولا ورکړئ او خپل بچي ورته کښېنوئ او د سره مینه وکړئ چې د نور هم خواري وکړي ستاسو بچو سره، ادب هم ثواب کېږي، ستاسو هم کېږي. شکر دی ستاسو کلي یا مخکې تختاباد کې د دین مدرسې هم ډېرې دي او ځای په ځای پکې په جوماتونو کې درسونه هم شروع دي. دا ډېر لوی خیر دی. روح د زندګۍ د ژوند او د مرګ هېڅ پته نه لګي. هغه ژوند خوند کوي چې الله سره سړی په نسبت کې وساتي او هغه ژوند خوند کوي چې الله سره دې په تعلق کې وساته او د الله د تعلق لویه ذریعه دا قرآن شریف دی. نو خدای پاک دې زمونږ او ستاسو د قرآن دا تعلق نصیب کړي او الله دې دا ماشومان نیک عمله صالحان لوی کړي. درود شریف په جمع وایه. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله دا اجتماع قبول کړي. خدای دا حاضر مسلمانان ټول د پریشانو مصیبتونو نه په امن کې وساتي. الله دا ماشومان چې ختمونه وکړل دې خپل والدینو ته نیک عمله صالحان لوی کړي. الله ته ځواني نصیب کړي. خدای د پریشانو او مرضونو نه په امن کې وساتي او ته د قرآن حافظان جوړ کړي. د دې استاد مولانا اظهر نور صاحب الله په عمر کې برکت پیدا کړي او د دنیا او د آخر خیر نصیب کړي. او څوک چې د سره د قرآن د درس کې مدد کوي او مینه کوي، الله هغوی د دنیا او د آخر اجرونه برکتونه ورکړي. دا درس چې چا قایم کړی دی خدای ته به د دنیا او آخر خیر ورکړي. دې مجلس کې چې څومره مسلمانان شریک دي، که د چا په زړه کې څه مشکلات تکلیفونه غمونه هغه ته الله په خوشحاله بدل کړي. الله زمونږ چا مونږ سره رواني دي هغه په روغ بدل کړي. الله د مسلمان د فتنې او د شر نه مو ساتي، د مخلوق د شر نه مو ساتي. خدای دا محله او دا کلي د علاقه په دین آباده کړي. دې مجلس کې چې څومره دا سپینګیري مشران ناست دي، الله د عبادت لپاره دراز عمرونه نصیب کړي. څومره چې پکې ځوانان ناست دي، الله ځوانۍ نصیب کړي، د عبادت سره ځوانۍ نصیب کړي. څومره چې پکې کشران ناست دي، الله د لوفرو د ژوند نه وساتي. څومره چې ماشومان دي، الله ته نیک عمله صالحان عبادت گزار لوی کړي. رب زمون په مالونو کې برکت پیدا کړي. خدای د حلال و فراخ رزق زمون د دوی نصیب کړي او د حرامو نه مو ساتي. الہ العالمین دا ځمکه مونږ ته فراخه کړي، د ځمکې د تنګوالي نه مو ساتي. قبر راته فراخه کړي، د ځنکدن د سختو نه مو ساتي او د قیامت په لویه ورځ د حضور پاک په صف کې ودرولې کړي او د هغې د مبارک لاس د حوض کوثر به نصیب کړي. که دې مجلس کې څوک مریضان دي، الله تعالی شفا ورکړي. او که په کورونو کې زموږ ستاسو مریضان دي، ټولو ته دعا وکړئ چې الله وله شفا ورکړي. که څوک تنګدسته قرضداران دي، د حلال و فراخ رزق یې نصیب کړي. دې مجلس کې چې کوم عالمان قاریان او طالبان ناست الله تی دراز عمرونه دین د خدمت لپاره نصیب کړي. څوک پریشانو کې مختلف پریشانې ولا په خوشحالو بدل کړي. زمون ګناهونه معاف کړي، زمون ګناهونه معاف کړي، زمون ګناهونه معاف کړي. الله ته زمون ناراضي شي. خدای عبادت سره شوق پیدا کړي، قرآن سره شوق پیدا کړي. دې بچو ته بیا دعا وکړي چې د دنیا او د دین په کار کې الله کامیاب کړي. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين برحمتك يا أرحم الراحمين. دا بتاسلا ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس، بیرون کچہری گیٹ، اشرف روڈ، سرائے فقیر خان، پیښور ښار کې د ناصر خان فرار سات ملاویږي او د دې نه علاوه د دینی تقارر کیسټ بم تاسو لا د دې دکان نه ترلاسه کېدی شي. حدیث پاک کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائی، من احب سنتی فقد احبنی
ومن احبني كان معي في الجنه او كما قال النبي صلی الله علیه وسلم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائی کہ چا من احب سنتی، کہ چا زما د سنت سره محبت کو فقد احبنی دما سره محبت کو. ومن احبنی کان معی فی الجنه، او سوک ما سره محبت کی ما سره بجنت کی. نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنت سره محبت کول سوي چې هغه سنت په خپل زندگی کې راولي او د خپل زندگی معمولی وګرځي. نو سنت او اتباع د سنت او محبت دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره محبت کولی، او نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره محبت کول نبی علیہ السلام فرمایي چې ما سره ودا جنت کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه داسې یو څو کسان رالل وفد په شکل صحابه دي چیرې موږ الله ذوالجلال سره محبت کول غواړو، موږ به الله ذوالجلال سره څنګه محبت کوو؟ الله ذوالجلال نبی علیہ السلام ناستو دا آیات الله ذوالجلال نازل کړ. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحیم. تاسو دا کسان چې رال نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی چې موږ الله ذوالجلال سره محبت کول غواړو، الله سره تعلق جوړول غواړو، د دې به څه طریقه وي؟ الله ذوالجلال دا آیات نازل کړه د محبت طریقه ورته ښیي. قل ورته ووایه ای پیغمبره ان کنتم تحبون الله، کو تاسو الله سره محبت کول غواړئ فاتبعوني زما تابعداري وکړئ، زما د سنتو اتباع وکړئ. چې زما د سنتو اتباع وکړه یحببکم الله، الله به تاسو سره محبت وکړي. بجای د دې چې تاسو الله سره محبت وکړئ، نه یحببکم الله، الله ذوالجلال به تاسو سره محبت وکړي. ویغفر لكم ذنوبکم، ستاسو گناهونه به معاف کړي. والله غفور، الله ځکه الله بخونکی د گناهونو او مهربانه ذات. نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په اتباع کې انسان ته څه ملاویږي؟ یو دا چې الله به ورسره محبت وکړي، الله ذوالجلال به محبوب وګرځي، او دویم الله ذوالجلال به ټول ګناهونه معاف کړي. چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره محبت کول حدیث پاک کې راځي، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې چا زما په یو سنت باندې عمل وکړو فله اجر 100 شهید، هغه سنت چې خلکو پرې خو دی او د په عمل وکړو الله ذوالجلال بدله د 100 شهیدانو ثواب ورکړي. د 100 شهیدانو ثواب په یو سنت جمع کولو باندې دا الله ذوالجلال ورکړي چې د پیغمبر سنت. او بل سنت حدیث پاک کې راځي، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایي چیرې یو سړی زما سنت باندې عمل کی نو ما سره تعلق دی، او کو زما په سنت باندې عمل نکی ما سره هیڅ تعلق دا نشته دی. بعض خلک سنت اړو اهتمام نه کوي، دا کتابونه لیکي وی کو سړی د مستحب خیال ساتي الله به د سنتو د عمل کولو توفیق ورکي، او کو د سنتو سړی اهتمام کی الله به د واجب توفیق ورکي، او کو د واجب اهتمام کی الله به د فرایض توفیق ورکي، او کو یو سړی د مستحبات خیال نه ساتي الله به د سنت باندې عمل کول هغه استعداد د ختم کی، او کو سنت باندې عمل نه کوي د واجب باندې عمل کول الله به تنه واخلي، او د واجب خیال نه ساتي الله به په فرایض باندې عمل کول هغه طاقت بردنه دا سلف کی. نو دی وجه سنت باندې عمل دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره د محبت اظهار دی چې یو معمولی سنت باندې سړی دا عمل وکړي، او بل سړی دی دا سوچ کوي چې یاره زه سنت باندې عمل کوم دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره د محبت اظهار کوم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې زمانہ خوشحالی دی ایران کې یو ادیب اوسېدل، لوی شاعر او مرزا بیدل، بهترین شاعر، او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډیره مدحیه او نعتیه کلام کې به داغه مدح کوله او داغه صفات په بیانول.
ډیر د محبت او اظهار به کو پاغه اشعارو کې. یوزل داسې د بار نه وفد راغلی، نو بادشاہ ته وی چې یاره موږ مرزا بیدل سره ملاقات کول غواړو. مرزا بیدل خدا دې ناست دی، بلکې یو روایت کې چې دیو پسې ګډل د نه په دکان کې ناستو ګیره خریله چې ورغه ملاقات ورته کوي. ته مرزا بیدل وی هاو وی هغه ریش را مې تراشي، ته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دومره ناتیه کلام جوړه او داغه مدح او صفات، او هغه ریش را مې تراشي د پیغمبر سنت مخنه کټکه ګیره کټکه، او ورته وی ریش را میں تراشم لیکن دل کثیرہ نے میں تراشم، ریش را میں تراشم لیکن دل کثیرہ نے میں تراشم. زه خو ګیره خوریم، دا زما ذاتی عمل لی، د چا زړه ته خو نقصان نه رسوم، د چا دل شکنی او دل زاری خو نه کوم، دا خو زما ذاتی عمل لی. او ورته وی دل کثیرہ نے میں تراشی لیکن دل رسول اللہ لا در روزه میں تراشی. د چا زړه ته خو تکلیف نه رسي، لیکن د نبی علیہ الصلوۃ والسلام زړه ته تکلیف رسي چې داغه سنت باندې عمل نه کوي. ځکه هر پیر او جمعرات باندې بعضی روایتو کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته عمل پیش کیږي، چې کله ستا عمل پیش کړي شي، ستا عمل پیش او ستا د سنت اتباع نوي، نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسوي ستا مطالعه خدا غره ته تکلیف رسول دي. څنګه چې یو پلار د زوی په ناکرده اعمالو باندې خفه کیږي، نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو زنګ روحاني پلار دی، نو د زمون چې کله اعمال د سنتو نه خلاف د نبی علیہ السلام له تکلیف رسول دي، هغه ورته وی جزاک الله کې چشمه باز کړ دی. خدای پاک تعالی جزای خیر تا خو د ماستر کې رڼا کړی چې سنت پرې خودل او سنت نظر انداز کول د نبی علیہ السلام زړه مبارک ته تکلیف رسول دي. داګه نه رسول بیا کې پرې خودل. صحابه له خدای پاک دا مقامات کله ورکل، ولی ورکل؟ د رضا دا سرټیفیکیټ ولی او د پاره جاری کړ چې رضی الله عنهم ورضوا عنه، چې الله د دوی نه راضي، دوی د الله نه راضي، او د جنت زیری ولی په دنیا کې ورکل. عشره او مبشره ولا ولی دا د جنت زیری او د رضا سرټیفیکیټ ولی؟ ځکه د سنتو اتباع پکې و. یو صحابي د حبش اوسیدونکی و، اب ډیر خپو هغه په مس کې د مفرق کې د استلال وختې په خو دی، نو دا کیله وداغه وختې ګلګوتی او پای کې ودا کیله نه وتله. یو ځل داسې د وصل خالین راوت ویني ته ودرې، کوشش یو کو لیکن هغه کیله نه وتله. یو سیخه ګرم کو داسې مخامخې بریږي کې داسې مخامخ وو، او چې لار پکې ازه اوس ولې سرمن لار په خپل جوړه شنو ډیر کوی خاندل چا ورته دا ولې دومره تکلیف ورته وی زهم دی جوړ بشي. خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنت په ژوندۍ کې راغی، ور څومره تکلیف، ور خپل دا زهم دی جوړ بشي، تکلیف او درد ختم شو، بس لیک سات په ختم شي. خدا دې چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو سنت زما په ژوندۍ کې راغی. عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ واپسې کې د حج نه روان دي، یو مرګري دوم ورسری دي، لار کې د اوخ نه کوشو یو ځای کې کېناست، لیک سات او بیا را پاسید. چا ورته وی حضرت تاسو غواسه لارې غزه کې کېناسته او بیا را پاسې دې تقاضا مو نکړه؟ ورته وی زه نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره روانم. واپسې کې دې کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا اوخ نه کوشو او دغه ځای کې کېناسته وړي تقاضې ده پاره، مال خو تقاضا نه راتله، خو صرف د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د وجه نه زه هغه ځای کې کېناسم چې دغه اتباع وشي. بس یو بزرګو علماء دیوبند کې ناغه با داسې د چلقو کو لوی مالدارو خاصه د خلکو د پیری د پاره شهر دوړه نیوي مفت به کو داسې نیوزل نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو کیولي چې روان دي او ډیر خلک منډي ورپسې وی روان دي. مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت الله علیه مولوی کریم په مزه